السلام علیکم. زما نوم ارشد ګل دی. زه د ټانکوي اوسیدونکی یم او دلته کډي کې ډېر ښکلی فاینل وچلېد. دې کې 240 ټیمونو حصه اخیستې وه او هغې کې چې دی د ټانکوي او د بامخیلو فاینل نن شروع دی. ډېر مزیدار فاینل روان دی. ډېر ښکلی پروګرام دی او باقي چې دی نو ډېره ګڼه ګوڼه دلته خلک راجمع شوي دي او دا مخه یو ډېر زبردست گیم دی. دله مشران د هر ځای نه راځي. دا په ضلع صوابۍ کې او داسې په دې مردان کې او د پنجاب طرفونو ته هم ډېر زیاته ویشتې شي. خلک دا ډېره خوښوي او زموږ دا مخه چې دا نو موږ غواړو چې دا لغونته کې په غټه سطح شي، نوره داسې د صوبې په سطح شي، دا مطلب لغونته کې نور ایډوانس شي، نو ډېره ښه به وي. موږ خپلو مشرانو ته واکدارانو ته دا خواست کوو چې موږ له راشي او زموږ را ګیم لږ په مخه بوځي. یاره حکومت نه دا غوښتنه کوو چې حکومت راځي او موږ له دې کې لږه مرسته موږ سره کوي، موږ له لږه ملګرتیا کوي، ځکه چې دا گیم موږ په خپل مخ سر باندې کوو، دلته کلي په مشرانو په ذریعه کوو. نو که چېرې دا حکومت دا مشران موږ له راغلل زموږ را ګیم لږ مخکې بوته نو موږ به ډېر خوښ وو او د کشرانو باندې به دا بوج لږ کم شي. ستاسو بیټک ټي وي والا ډېره شکریه چې تاسو راغلئ، موږ له د خبرو کولو موقع راکړه او تاسو دلته راغلئ، موږ نه میدان د سره ښایسته شو. ډېره مننه. خوشحاله ښاد او آباد اوسئ. زما نوم پایک دی او کډي کلي سره تعلق ساتم. موږ په خپل مخ سر باندې جوړو. موږ سره دی کې چې څومره کلاړیان دي صرف د هغوی تعاوني او د کلي د مشرانو تعاون 42 ټیمونه دي کې موږ سره او نن د دې فاینل اوشه د خیره سرته ورسېد. ډېر په ښکلې طریقې سره، ډېر په ښې طریقې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په دې کډي کې دا کومه مقابله مقرر شوې وه، په دې کې چې کوم د مخې ټورنمنټ و نو په دې کې 42 ټیمونه چې فاینل پکې د ټانکوي او د بامخیلو ترمنځ ولوبېدلی شو. په دې کې چې کوم دی نو د بامخیلو ټیم چې کوم دی پته ترلاسه کړله. ما زما دپاره دا گیم بالکل نوی و. زه د تخبیه سیمې سره علاقه لرم او څنګه چې موږ اورېدلي وو په کتابونو کې م لوستلي وو چې ضلع صوابۍ چې کوم ده نو دا د تهذیبونو امانتداره ضلع ده. خو نن چې ما وکتل نو په حقیقت کې زما ډېر ارمان و چې زه په خپله باندې د صوابۍ دا تهذیب دا ثقافت وګورم. الله پاک نن هغه موقع ماته په لاس راکړل او زه ډېر خوش قسمته یم چې دا وخت زه د دې ملګرو دوستانو په منځ کې ولاړ یم. په دې لوبه کې د نورو لوبو نه مختلف ما دا څیز وکتو چې څومره نورې لوبې دي نو په هغې کې اکثر مشران چې کم دي نو د هغوی شرکت پکې ډېر کم وي. واحد دا مه داسې یوه لوبه ده چې مشران سره د کشرانو ټول ښه په مینه محبت باندې دا لوبه ګوري، مزې او خوندونه ترې اخلي. په دې د سوشل میډیا په دور کې دا دوره خلک د موبایل نه راویستل او د انټرنیټ نه لرې کول یقینا چې دا د ثوابیوالو دپاره او د دې ارګنایزرانو دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دومره ښکلی پروګرام یې ارینج کړو او موږ وکتله. الله دې وکړي چې دا لوبې په ضلع صوابۍ کې همدغسې دوامدارې پاتې شي او حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې دا خلک اپریشیټ کړي، دا خلک وځلوي چې دومره د خفګانونو او د دماکو په دې ماحول کې داسې یوه لوبه جوړه شي نو زموږ دپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره ده او پکار دا ده چې د یو سی په سطح باندې د تحصیل په سطح باندې د دې داسې غټ غټ پروګرامونه ټورنمنټونه ارینج شي نو راتلونکي کل دپاره به دا زموږ سره یو ښه چې کوم د مشرانو نه په وراثت کې را روانه نو داسې به زموږ راتلونکي نسل ته دا لوبه ټرانسفر شي. ډیره مننه ستاسو د وخت د راکولو. یو جهان مننه. زما جی لیاقت نوم دی د کډي ما دا لوبه وشوه ډېره ښکلې او ډېر په امن سره وشوه. ستاسو د راتلو د راتګ دلته ډېره شکریه ادا کوو او په ډېر دغه سره لوبه وشوه نو څه جنګ جګړه یا څه پکې نشته. ډېره ښه قومي لوبه ده او خدای دې مخکې مو ټولو له طاقت ورکړي، توفیق ورکړي چې خپلې لوبې کوي په امن سره. او ټول خو بس چې دې کې دلچسپي والي او په شوق سره دا لوبې کوي په امن سره، جنګ جګړې پکې نه کوي. او حکومت له هم پکار دا دي چې دا زموږ د پښتنو ګیم دی چې دوی ورسره پکې تعاون کوي نو دوی به تکړه او خوشحاله. او بس زما طرف په ټولو ته سلام علیکم.